د چلو کنه قمري صاحب پرون چې مشاعره وشوه د نارنج ګله هغې ته ما یو شعر لیکلی وی تاسو ته به زه تقدیم کما نو تاسو په دې کې خپل نظر ورکړئ. زه خو په دې قانع شوم چې هغې ځای کې هغې بې نظمۍ کې او هغې ګډوډۍ کې دغه شعر د ویلو قابل نه و چې مالته ویلی وي. نو نظم مې داسې نظم لیکلی وی قسمت ګوره چې د شپې ملګری شوی غم زمونږ د دې میلې ملګری شوی د نارنج د ګل وږمې ترخې ترخې دي پکې وږم د غزې ملګری شوی او په نړۍ کې داسې توره ترږمه ده هېڅوک نه ښکاري یا دښته ده یا شپه ده مسلمان امت مثال کې داسې دی چې بس له مخې د ژوندیو هدیره ده څوک چوکۍ او څوک شهوت په مخه کړی څوک د دې څوک د هغې ملګری شوی پکې وږم د غزې ملګری شوی او دا په سرو وینو رنګین له غم وتلی نن حالت د فلسطین له زغم وتلی عواطف یې په کتلو مهار نشي غم ډېر دروند دی او سنګین له زغم وتلی هېڅ یو شعر بې له درده نه جوړیږي سوز د هرې ترانې ملګری شوی او قسمت ګوره چې د شپې ملګری شوی غم زمونږ د دې میلې ملګری شوی د نارنج د ګل وږمې ترخې ترخې دي پکې وږم د غزې ملګری شوی او ماشوم مړ زوی یې نیولی سینه باندې یوه مور د سر چکني د خښتو لاندې په نازای کې ټول له لوږې نه مړه کېږي څوک یې نه اوري دا سوي سوي ساندې څوک د مرګ دعا کوي په ژوندون بار دي څوک د مرګ د فرښتې ملګری شوی او پکې وږم د غزې ملګری شوی طاقت نه لرم نور حال ویلی نشم خدایه زه خو دا کیسې کولی نشم که هر څومره ځان ته ډاډ ورکړم خو بیا هم خپل ضمیر او خپل وجدان بخښلی نشم تیر مې هیر دی اوس هغه مسلمان نه یم عیش عشرت مې د جذبې ملګری شوی